اوف توبه د پښتو فلمونو پخوانی اداکاره شهناز خان نن سبا په کم حال کې ده که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ شهناز خان چې په ډیرو پخوانیو فلمونو کې کار کړی دی د پښتو فلمونو هغه کارونو نه پرده پورته کا چې ټول ورته حیران دي دوستانو شهناز خان تر اوسه پورې په پښتو فلمونو کې کار کولو اوس فلمونه پریښي دي فلمونو والا نه خفه ده او غصه هم ده د دې غټه وجه دا ده چې هغې په یوې نوي انټرویو کې وویل چې د پښتو فلمونه بیخي غلط طرف ته روان دي او خلکو ته ډیر زیات غلط تصویر وړاندې کوي مطلب ډیر زیات غلط میسج ورکوي هغه داسې چې هغه وایي چې زه په ډیرو زیاتو فلمونو کې د شاهد خان مور یم خو هغه په ما باندې داسې لاس اوچتوي چې هغه یو پښتون سره بالکل هم نه ښایي چې دغه شان په مور باندې لاس اوچت کړي او دغه شان چغې پې ووهي هغې دا هم وویل چې دې سره زموږ را روان نسل ډیر زیات غلط طرف ته روان ده هغې اوس فلمونه پریښي دي او ویلي چې زه به ستا فلمونو کې کار نه کوم زه باقي خپله معاشره نه تباه کوم که زه د لوږې نه مړېږم هم به ستا فلمونو کې کار نه کوم د جهانگیر خان باره کې هم ویل چې ډیر زیات ښه اکټر ده خو خلکو ډیر زیات استعمال کو هغه وایي چې جهانگیر خان زما نږدې رشته دار هم دی او ما په ړومبي ځل ګورکند فلم کې واغستو دا وه زموږ نننی ویډیو تاسو د شهناز د دې خبرو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ولیکئ تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم